السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. له هر څه نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، همدغه سور بټن چې وینئ دغه وکیکئ او په څنګ کې دا زنګولې بټن هم وکیکئ، آل انتخاب کړئ تر دې چې زموږ نورې ویډیوګانې تر تاسو ژر در ورسیږي. نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او اوس به راسو ویډیو به شروع کړو. سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. عبدالمتین سرور یم او تاسو ته د مایکروسافټ ورډ 14 درس وړاندې کوم. نو را به سو مایکروسافټ ورډ به خلاص کړو. مایکروسافټ ورډ راځو انسرټ منیو ته. انسرټ منیو کې موږ تر سکرین شاټ پورې درس ویلی و. سټور څه شی ده؟ سټور یو پروژه ده لکه پلی سټور چې په موبایلو کې موږ تاسې لرو، نو دا هم هماسې ده. ځینې شیان دلته ډاونلوډولی سو، اضافه کولی سو. مای اډ انس چې ده دا هم داسې کارونه کوي، په انټرنیټ پورې مربوط ده. که چېرې تاسو انټرنیټ وصل وي، یو اکاونټ هم دلته د شکه غواړي، نو بیا وروسته یې وکولی چې ځینې شکلکونه شیان تاسې ډاونلوډ کړئ او په مایکروسافټ ورډ کې استفاده کړئ. ویکیپیډیا هم یو معلوماتي سایټ ده چې تاسې کولی شئ د هغو معلومات راواخلئ، ورډ کې اضافه کړئ، نو دا هم یو معلوماتي سایټ ده. وروسته له هغو آنلاین ویډیو هم په انټرنیټ پورې مربوط ده. نو که تاسو غواړئ آنلاین ویډیوګانو لینکونه راواخلئ یا خپله ویډیو راواخلئ، نو له دې ځایه به یې راخلئ. بل راځو هایپرلینک. هایپرلینک څه کارونه موږ ته کوي؟ نو دا په نیټ پورې مربوط نه ده او دلته راځو موږ یو لینک جوړوو. مثلا زه لیکمه افغانستان مې ولیکئ، غواړم دې سره یو څه لینک کړم. نو کله مې هایپرلینک چې ووایي راځم یو فایل یو شی زه دغه فایل ورسره لینک کوم. کله مې چې لینک کړم نو دی څنګه سو؟ په شنه رنګ باندې واوښته. او که کله زه راسم ماوس ورباندې ودروم، هغه د فایل ادرس به موږ ته ښیي چې فایل په کوم ځای کې ده او څه شی نوم لري. نو دلته به دغسې. نو که چېرته موږ کنټرول بټن ورباندې ونیسو، دلته موږ ته کوز لیکي چې کنټرول جمع کلیک او دا فایل به تاسو ته خلاص کړي. نو کنټرول چې کله ونیسو، دلته به د لاس علامه راسي. ګوره اوس د نوشتې علامه د کنټرول ونیسه، د لاس علامت ورباندې راغی، نو دې باندې اوکې وکړه، کلیک وکړه، تر څو هغه فایل چې تا ورسره لینک کړی ده نو خلاص. ګوره دا فایل چې موږ هلته لینک کړی و اتومات خلاص و. بېرته یې کلوزوو. دا هایپرلینکس. بل راځو بوک مارک لرو. بوک مارک ورته څه کارونه کوي؟ بوک مارک مثلا موږ دلته څه لرو؟ ډېر صفحې لرو. اوس یوه صفحه دوه صفحې سوې. کله صفحه اضافه کوو کنټرول نیسو انټر وایي موږ ته، نورې صفحې اضافه کوي. څو صفحې لرو؟ 5 صفحې لرو. نو دلته زه اوس لیکمه عبدالمتین. داسې ده. څنګه کوم؟ دلته ماوس ایږدم، راځم بوک مارک کوم او دلته هم څه کوم؟ نو عبدالمتین مې ولیکه او راځو دلته بوک مارک. ښه دلته یو نوم ورکوو، مثلا ماوس دا نوم ورکړه سروري او دا څنګه کوو؟ اډ کوو. نو کله چې راسو بېرته 4مې صفحې ته راځو، اولې صفحې ته. ګوره اوله صفحه کې موږ افغانستان لیکلی و. نو که چېرته غواړو موږ دغه بوک مارک هم چې چېرې کړی و اتومات موږ ته زه راښیي، داسې دلته به راسو هغه به اوکې کړو او بوټو به ولیکو، اتومات به موږ عبدالمتین ته به وځي. که یو صفحه بله هم اضافه کړو، کنټرول انټر، دلته لیکمه غزني افغانستان. نو دا به څنګه کوي؟ اول به سلیکټ کړئ ټول، وروسته له هغو به راسئ بوک مارک او دلته به یو نوم ورته ورکړئ، مثلا زه لیکم افغانستان. اوکې، دلته راځم پورته او دلته بیا راځم بوک مارک او ورته وایم افغانستان ته ورسه، به اتومات چیرې بوځي؟ افغانستان ته بوځي.
نو وروسته له هغو راځو څه شی لرو کراس ریفرنس څه کار کوي موږ ته که چېرته موږ غواړو دغه کوم بوکمارکونه چې موږ کړي وو دلته راسو موږ چې انتخاب کړو بوکمارک افغانستان چې موږ کوم بوکمارک کړی وله هغه به راسي او که دا په یو وخت کې استعمالي که تاسو چیرې ټول هغه بوکمارکو لپاره ځان ته یوه صفحه اختصاص کړې وي نو هغه ټول غواړئ په یو ځای کې راسي تاسو ته له دې ځایه کوم بوکمارکونه چې دي اضافه کوئ او انسرټ کوئ دغه صفحه کې باید څنګه کېږي اضافه کېږي نو داسې ډېر بوکمارکونه هر څو بوکمارکونه چې لري دا یوه صفحه به اختصاصي دې لپاره وي نو دلته تاسو کولی شئ له دې طریقه اضافه کولی شئ دا بندوم او بل موږ لرو دا خو د لاینز مسله شو بل لرو کومنټ خو نو موږ تاسې انشاءالله ډېر اشنا یو چې کومنټ څه ته وایي کومنټ یې نظر ورکول په یو څه باندې کومنټ وایي ځکه فیسبوک دا شیانو کې موږ تاسې ډېر وینو او استفاده کوو اوس راځم دلته لیکم کمپیوټر دا لیکم دغو ته یو کومنټ ورکوم ته راځو کومنټ باندې وکې کوو څه شی لیکمه نوی کمپیوټر واخله بیرته دلته وکې کوم او دلته بیا راځم مثلا لیکمه نجاري ته ورشه مثلا لیکم یو سم میز جوړ کړه ګوره همداسې په هر ځای کې دا خو که موږ تاسې ډېره لیکنه کړې وي یا دا کومنټ ډېری وخت په کوم ځای کې استعمالیږي مثلا یو ځای کې مدیر او د تا همکار یو راپور برابر کړی وي او هغه راپور تا ته راوړي ته چې کله لولې ګورې نو غواړې یو ځای کې یو څه معلومات ور اضافه کړې ورې به ماوس ودرئ او رابسې خپل کومنټ به ولیکئ کومنټونه به ټول دلته راسي نو دلته که دی بیرته چیرې ولاړ ځکه معلومات خو به د همکار سره وي او تا ما زه ورته ښودلي وي چې په دې ځای کې د کومنټ ورته کړی دغو کې دا شی اضافه کړه نو هغسې کله راځي دلته ګوري چې دغو باندې ماوس دروي کومنټ به یو خط اچوي چې دغه مربوط په هغو پورې ده که دلته دروي نو دا به ورته وایي نوی کمپیوټر واخله چېرته واخله ځکه هلته کلمه د کمپیوټر راغلې وه دا زوړ ده او بل واخله او دلته ویلي چې ولاړ شه نجار ته یو څه میز جوړ کړه نو دا شیان چې اصلاح کړل او بیرته له هغوی څنګه کولی شي یو کومنټ ډیلیټ کولی شي موږ تاسې ډیلیټ لرو ډیلیټ کومنټ دا ډیلیټ څه او بیا هم راځو دا کومنټ هم ډیلیټ کوو دا کار دی کومنټ بل موږ تاسې لرو هیډر او فودر لرو هیډر څه کار کوي هیډر دا کار کوي چې هره صفحه کې که موږ تاسې وغواړو یو ځان ته نوشته ولرو او هغه نوشته په ټولو صفحو کې راسي نو هیډر به استفاده کوو که دا اوس موږ اوکې کړو دلته هیډر بیا په مختلفو رقمو کې لرو زه دا کلیک کوم او دلته د خپلې خوښې نوشته کولی شم چې هر څه وغواړم هغه څنګه کولی شم لیکلی شم مثلا لیکم د 1998 کال راپور دا مې ولیکل صحیح ده نو دلته کته بیا څنګه کوم نوشته کوم او هغه څه مې چې پکارېږي هغه کارونه کوم نو دا په دې رقم باندې شو او له ډیزاین یې باسو یو وار نو ګورو چې موږ څو صفحې لرو شپږ صفحې لرو او د هرې صفحې په سر کې موږ ته هیډر اضافه شو نو په یوه کې ټولو کې مې څه لیکلي ده کومه خبره چې ما لیکلې وه د ټولو صفحو په سر کې به هیډر هماغه لیکل کېږي نو بیا راځو انسرټ او څه و هیډر و نو هیډر کې دا مختلف رقمونه لرو دا غواړو په دې رقم باندې ښایسته راسي ګوره دوهمه صفحه هیډر درېیمه صفحه
او بیا راځو انسرټ او وروسته د هغو هیډر دا چې د هیډر فارم نو دلته کولی شو موږ مختلف نور قسمونه هم راولو، دلته یې ایډیټ کولی شو، دلته یې ریموو کولی شو، یعنې حذفوی یا پاکوی شو، دلته یې جوړوی شو، بیا تغیرات پکې راوستی شو. دا سوه د هیډر برخه. او فودر چې ده هغه بیا څه لري، هغه هم داسې تقریبا دا کارونه کوي. که اوس موږ ورته ووایو دا مثلا کلیک کړو چې هر بیخ کې دې 3 نومه راسي، دلته یو څه لیکي، دلته بل څه لیکي او دلته هم بل څه لیکي. هر څه چې زړه وي هغه لیکلی شي او په ټولو صفحو کې به دا څنګه شي اعمال شي رابشي. وروسته له هغو راځو انسرټ فودر. دا هم ایډیټ لري، ریموو لري او سیوز. که چېرته موږ تاسې یو خاص دلته ډیزاین جوړ کړو او ایډیټ هم پکې کړی وي، نو هغه غواړو د دایم لپاره سیو شي، نو دلته یې موږ څنګه کولی شو سیو کولی شو او په بل وخت کې به موږ ته راتلی شي او له دې ځایه به یې ټاکلی شو. دومره مختلف هیډر او فودر لري. دلته کولی شي تاریخ یې ورسره واچوئ، صفحه یې څو 5مه صفحه مثلا پورته کولو او 4مه صفحه، نو داسې مختلف ډیزاینونه شته پکې. انسرټ کومنټ پیج نمبر. بل موږ تاسې لرو پیج نمبر. که چېرته موږ یو کتاب جوړ کړی وي نو هغه کې خو معمولا صفحې زیاتې وي، نو یو ته دا خو هیډر شو، دغه موږ کولی شو تغییر کړو او په دې باندې تر څو موږ متوجه شو په دې باندې دلته به تاریخ راسي، دلته به کوم څه چې موږ لیکلي وي هغه راځي. او وروسته له هغو موږ لرو څه شی انسرټ پیج نمبر. پیج چې صفحو ته نمبرونه ورکوي. ټاب پیج چې ده له دې خوا نه نمبر ورته ورکوي. که وغواړو ښي لاس ته وي مابین کې وي، چپ لاس ته وي ښي لاس مابین او ښي لاس ته وي، نو دلته زه ورته وایم په سر کې وي، دې رقم باندې راته راوله. او بیا که ورته ورشو پیج نمبر او باټم، دلته ورته وایي د کې له خوا یې نمبر ګذاري وکړه راته، څنګه یې کړه د کوزې خوا نه موږ ته نمبر ولیکه. که دا پیج 1000 دا راسي هم راځي، که غواړو دا ډیزاین یې ښه ده او زه ورته وایم دا ډیزاین دی موږ ته راسي. بیا راځو انسرټ او پیج نمبر. پیج نمبر کې څه شی لرو، دا خو خلاص که بل شی لرو، دلته ورته وایو په دې رقم دې راسي، ښي لاس ته چپ لاس ته او که کوزې خوا ته راسي. که دا رقم وکښېږدو ګوره پیج نمبر به موږ ته په هیډر کې نه لیکي بلکې په اصلي صفحه کې به یې موږ ته ولیکي. نو که موږ راسو دوم به هم داسې لیکل سوی وي، ګوره پیج 2، نو داسې هم کولی شو. بل راځو انسرټ پیج نمبر او دلته یې په دې رقم باندې هم کولی شو. دا اوکې کوم، داسې شکلو باندې موږ ته نمبرونه څنګه کوي راکوي. نو فورمټ پیج نمبر چې ده دلته که دا وکښېږدو او بیا ورته ووایو سی نمبر فورمټ، موږ ته 1 2 وکړه یا ای بي په اوله صفحه کې الف ولیکه، په دویمه کې بي ولیکه، په درېیمه کې تی ولیکه، نو داسې کولی شو. او یا ورته وایي ای بي سي، په اوله کې ای ولیکه، بله کې بي، بله کې سي. نو کله چې دا صفحې خلاص شي وروسته له بیا ای شروع کړي بي ورسره راځي، ای شروع کړي ای لیکل کېږي سي راځي، مثلا داسې بیا دا شروع کېږي. نو چېرته او داسې دا سټارټ آټ، یعنې اولنۍ صفحه زموږ د څومې صفحې شروع کړه، له 5مې. ګوره زموږ کومه ده اولنۍ صفحه ده، نو اوله صفحه یې څو نمبر ګذاري کړه، 5، بله به 6 او داسې نور. نو بېرته راځو دلته ورته وایو پیج نمبر فورمټ. نو دلته ورته وایو له څو شروع کړه، له 1. داسې هم کولی شو دلته ورته وایو له 1 شروع کړه، او که دا چېرته وټاکو نو اتومات به خپله له 1 شروع شي. ګوره نو ټکسټ باکس به انشاءالله په راتلونکي 14 درس کې ووایو.
که چېرته تاسو دوستانو زما درسونه خوښېږي یا خوښ سوي وي او ما غواړئ نور هم تشویق کړئ تر څو تاسو ته ښه درسونه څنګه کړمه تر څو تاسو ته ښه درسونه جوړ کړمه او تاسې ورنه ګټه واخلئ نو لطفا زموږ چینل ته ورسئ او سبسکرایب یې کړئ تر څو زموږ کتونکي اضافه سي او موږ تشویق سو نورې ښې ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړو نو فعلا په څښتن ته الله سپارم د خدای په امان ښه شپه ولرئ الله مو مل شه